بسم الله الرحمن الرحیم. هله د ټول روغ او جوړ اوسئ، کومه ستونزه نه وي. نو درس به را پیل کو پرګرام ګروپ څخه. او پرګرام ګروپ کې به موږ او تاسې نن لیکچر کې په جسټیفای باندې خبرې وکړو. څه شی؟ جسټیفای. سمه ده. نو ښه سره خلاص وکړه. نو نن لیکچر کې موږ تاسې جسټیفای باندې خبرې وکړو. جسټیفای چې د لیکنې د لیول د سمولو لپاره موږ کولی شو له څه څخه استفاده وکړو؟ له جسټیفای څخه استفاده وکړو. مثال تاسې راځئ او دلته یو کتاب لیکئ. شی لیکئ کتاب. زه به دا هم انتخاب کړم او د اندازه به هم 12 وټاکو ورته، او دلته به دغه فونټ هم څنګه کړو ورته تغییر به یې کړو. زه به دغه ایریل فونټ ورته انتخاب کړم او رنګ به هم اتومات رنګ ورته ورکړو. صحیح ده. اوس که تاسې وګورئ دا لیکنې او دا خط چې وګورئ په دا اخرنۍ برخه کې ترتیب نه دی، په یو لیول نه دی که نه. یوه خط اوږده ده، بله بیا لنډه ده. لیول یې څنګه ده سره خراب ده. نو د دې لپاره چې دغه لیول یې سم سي اخر ته، نو موږ یې جسټیفای کوو. زه راځم دا مکمل انتخابوم، راځو جسټیفای ته او دلته جسټیفای کلیک کوم. اوس که وګورئ لیول یې برابر شو که نه. صحیح شو. نو تاسې که پښتو لیکنه یې که انګلیش لیکنه یې په ورډ پروګرام کې، نو د لیول د برابرولو لپاره یې تاسې له جسټیفای څخه استفاده کولی شئ. جسټیفای به دلته تاسې په دریو طریقو سره کولی شئ. صحیح شو. جسټیفای لفظ دا اوس خپل حالت ده. صحیح شو. نه نه کمپیوټر نه نه ورې به یې ښایي نه مې راغلی. پوه شوې؟ سره خلاصو. نو موږ تاسې جسټیفای په څو ډوله کوو؟ په دریو طریقو سره. یو دغه اوسنی حالت دی که نه، لیکنې سره لیول کړي. اوس که وګورئ دا خطه دلته یو څه فاصله لري. دا خطه چې لري دلته یو څه فاصله لري. که دا لږ نور هم ور مخته شي، نور به دې پرګراف لیول ټولو خطو لیول به برابر شي. صحیح شو. دا هم ګورئ دلته بیا دومره فاصله لري. دا نو دا فاصلې که تاسې غواړئ ور لاندې کړئ، نو دې لپاره بیا تاسې کولی شئ راسئ جسټیفای ته. مثال جسټیفای میډیم کارولی شئ. جسټیفای میډیم باندې زه کلیک کوم. اوس که تاسې وګورئ دلته د خطو ترمنځ فاصلې څنګه کړې سره، البته د کلماتو ترمنځ فاصلې اضافه کړې. ولې اضافه کړې؟ ځکه دلته یې هڅه وکړه چې هغه خالي ساحه څنګه کړي، ډکه کړي. صحیح ده. خو هغه دلته فاصلې ور اضافه شوې، دلته لاندې بیا دومره ساحه څنګه شوله، خالي پاتې شوله دومره ساحه. صحیح شو. نو زه راځم دا یو ځل بیا انتخابوم. صحیح شو. هلته یې ورکړه. زه راځم دا یو ځل بیا انتخابوم او راځم دلته دا ځل د میډیم په ځای جسټیفای های باندې کلیک کوم. جسټیفای های که تاسې کلیک کړئ، ګورئ دا خط دلته یو څه نور هم څنګه شوله، ورنږدې شوله. فکر هم ستا ورته دا یې هم یو څه ورنږدې کړله. دلته بیا فاصلې سره اضافه شولې. سمه ده. نو تاسې کولی شئ جسټیفای په لیکنه باندې وکاروئ. سمه ده. د لیکنې د لیول د سمولو لپاره. صحیح ده. موږ او تاسې اوس وکولی شئ چې دغه لیکنه جسټیفای کړو، خو تاسې د اړتیا په صورت کې کولی شئ یا له جسټیفای لاو یا میډیم یا های څخه استفاده وکړئ. صحیح ده. خو فعلا ما دا لیکنه جسټیفای کړله په دې شکل سره. صحیح شو. سره باندې خلاص شو که نه. پوښتنه څوک نه لري. ښه راځو دې اړخ ته. ځینې نور کمانډ هم لرو، لکه لرو ډیکریز انډنټ موو یور پرګراف. صحیح ده. او بل شی لرو انکریز انډنټ. ډیکریز انډنټ او انکریز. راځم دا پرګراف انتخابوم. غواړم دا پرګراف یو څه ښي طرف ته انتقال کړم. نو راځم زه دا پرګراف ګروپ ته په انکریز انډنټ باندې کلیک کوم. که هر ځل کلیک ور باندې وکړم دا پرګراف په کوم طرف ته ځي؟ ښي طرف ته به حرکت کوي. خو که بیرته په ډیکریز انډنټ باندې کلیک وکړم، پرګراف بیرته کوم طرف ته ځي؟ چپ طرف ته ځي. د دې کمانډ څخه هم تاسې استفاده کولی شئ. شارکټ یې له کیبورډ د څه شی ده. زه دا پرګراف انتخابوم، ټیپ بټن ته فشار ورکوم. صحیح شو. که بیرته لیکنه غواړم زه چپ طرف ته راسي، بیا شفټ ورته سره نیسم او ټیپ بټن وګورم. دا یې څه شی شو؟ شارکټ یې شو. او بله موضوع چې ده، موږ او تاسې دلته څنګ ته دوه برخې نور، دوه کمانډ نور هم لرو. یو کمانډ لرو لیفټ رایټ او بل د
رایټ ټو لیفټ دا څه وظیفه لري؟ زه به یو مثال درته وکاروم. همدې برخه کې زه راځم دلته لیکم څه شی؟ خان لیکم. خان انتخابوم او راځم دلته په رایټ ټو لیفټ باندې کلیک کوم. خان نوم چیرته راغی؟ ښي طرف ته. دا کار دلته هم ترسره کولی شم. صحیح شو؟ نو اوس که تاسې متوجه سئ که ورته وګورئ دا کمانډ یو ډول کار ترسره کوي که نه؟ نو توپیر یې په څه شي کې ده؟ توپیر یې په دې کې ده چې که چېرته موږ او تاسې غواړو چې په ورډ پروګرام کې پښتو دري یا عربي لیکنه وکړو نو دې لپاره به موږ تاسې کوم کمانډ کاروو؟ رایټ ټو لیفټ. خو که زه غواړم چې انګلیسي لیکنه وکړم دې لپاره به لیفټ رایټ انتخابوي. ځینې کسان په لیفټ رایټ کې پښتو لیکنه کوي، هغه ډېر وخت له ستونزو سره مخامخ شي. پوه شواست؟ تاسې چې هر ځل یا هر کله په ورډ پروګرام کې لیکنه کوئ نو که پښتو دري یا عربي لیکنه باید مخکې له مخکې رایټ ټو لیفټ ورته انتخاب کړئ. صحیح شو؟ ځکه دا دوه کمانډ چې دا مکمل سټینګ یو بل طرف ته اړوي او دا لاندې کمانډ چې دا فقط هغه لیکنه یو بل طرف ته بیایي. سلام خلاص شو که نه؟ زه تاسو ته یو مثال دې برخه کې درکړم. زه راځم دلته اوس د پښتو لیکنه کوم. صحیح ده؟ خو انتخاب څه شی ده؟ لیفټ رایټ انتخاب ده که نه؟ مثال دلته زه لیکم څه شی لیکم، زه به چینج کو دلته لیکم مثال خان. صحیح شو؟ لاندې څه شی لیکم؟ احمد لیکم، کریم لیکم، موسی. اوس زه غواړم دې لپاره یو بلیټ وکاروم، هر یو ته یو بلیټ ورکړم. صحیح ده؟ نو زه دا مکمل انتخابوم او راځم دلته بلیټ کلیک کوم او دلته مثال دغه بلیټ راخلم. دا اوس صحیح شو که نه صحیح؟ صحیح شو؟ نه ده صحیح، غلط ده. غلط په دې ده چې بلیټ کوم طرف ته ده؟ چپ طرف ته. دا باید کوم طرف ته شي؟ ښي طرف ته. دا ولې چپ طرف ته ده؟ ځکه دلته سټینګ ټول لیفټ رایټ ده. اوس که زه راسم دا مکمل انتخاب کړم او غواړم چې له دې لارې انتقال کړم بیا هم غلط ده که نه؟ اوس به زه دغه مکمل سیسټم له ښي طرف څخه چپ طرف ته چینج کوم. نو دې کار لپاره راځو په څه شي باندې کلیک کوو؟ په رایټ ټو لیفټ باندې کلیک کوو. څه شی؟ رایټ ټو لیفټ. که لیفټ رایټ کوي یا په دې شکل کوي. اوس دا مکمله لیکنه سلیکټ کوم او راځم دلته په لیفټ رایټ ټو لیفټ باندې کلیک کوم. اوس یې په دې شکل سره کوي. اوس صحیح شو که نه صحیح؟ صحیح شو؟ اوس صحیح شو. سلام خلاص شو. اوس که تاسې راځئ دا انتخاب کوئ دلته هر بلیټ کاروئ، هر بلیټ څه کاروئ نور به څنګه یې صحیح به یې. سلام خلاص باندې که نه؟ نو که تاسې سټینګ لیفټ رایټ وي که بلیټس کاروئ غلط به وي، که نمبر کاروئ غلط به وي. صحیح شو؟ نو تاسې پښتو د دري او د عربي لیکنې لپاره باید ټول سټینګ رایټ ټو لیفټ ته در سره چینج کړئ. ښه طرف څوک نه لري که نه؟ راځو بله برخه موږ تاسې لاین ان پرګراف سپیسینګ لرو. د خطو او د پرګرافو ترمنځ فاصلې باید څومره وي؟ ولې دا یو پرګراف شو. صحیح ده؟ دلته ختم شوی ده. دا بیا څنګه ده؟ بل پرګراف ده. کوم فکر ګورئ دا پرګراف ختم شوی دا د پرګرافو ترمنځ فاصلې شته که نه؟ دا نو تاسو کولی شئ دغه فاصلې او د خطو ترمنځ فاصلې له دې برخې څخه مدیریت کوي. لاین ان پرګراف سپیسینګ. زه راځم دا مکمله لیکنه سلیکټ کوم. دا د لیکنه انتخاب شوله. اوس راځو موږ ته د لاین ان پرګراف سپیس ته د خطو ترمنځ څومره فاصله ورکوئ؟ 1.0 1.15 1.5 2.0. ګورئ فاصلې ډېرېږي که نه ډېرېږي؟ 2.15 3.15. صحیح شو؟ نو کله چې موږ تاسې لیکنه کوو اړتیا پیدا کېږي چې د خطو ترمنځ فاصلې ورکړو. نو دا کار تاسې له لاین ان پرګراف سپیس څخه ترسره کولی شئ. که زه غواړم د پرګرافو ترمنځ فاصلې له منځه یوسم نو زه دا مکمل پرګرافونه انتخابوم او له هغو وروسته راځو لاین ان پرګراف سپیس ته. دلته ګورئ اټ سپیس بیفور پرګراف، ریموو سپیس افټر پرګراف. په ریموو باندې کلیک کوم. اوس فاصلې شته پرګرافو ترمنځ؟ نشته. خو که زه غواړم فاصلې ور اضافه کړم نو زه راځم دغه پرګرافونه ټول سلیکټ کوم او راځم دلته په اټ سپیس بیفور پرګراف باندې کلیک کوم. اوس د هر پرګراف ترمنځ څه شی ورکړه؟ فاصله یې ورته ورکړه.
پښتنه خو نشته کنه. لاین سپیسینګ آپشن کې دلته مو تاسو نور تنظیمات هم لرو په دې اوس خبرې نه کوو. دا بیا کله مو تاسو دلته کوم کمانډ دا خلاص کړو ورته د پرګرام ډایلاګ باکس راځي دلته بیا ان شاء الله موږ تاسو باس ور باندې ولرو. صحیح ده. نو دا هم لاین سپیس بل کمانډ چې موږ تاسو لرو دا شیډینګ ده. شیډینګ څه وظیفه فلري چینج the color behind the selected text paragraph or table cell. کوم لیکنه تاسو انتخاب کړی دی هغه انتخاب شوی لیکنې د لاندنی بیکګراوند رنگ به څنګه کوي تغیروي به. صحیح ده. لکه زه راځم دا پاراګراف انتخابوم او راځم شیډینګ ته او دلته ورته کوم رنګ ورکړي بیکګراوند ته دا رنګ ورکړي سره خلاص. کوم دا رنګ بیرته ورڅخه لري کوو دا به انتخاب کړئ او راځي دلته به څه ورته وټاکئ نو کالر به ورته انتخاب کړئ. پښتنه خو نشته کنه. بل کمانډ مو تاسو لرو دلته بارډرز څه وظیفه لري add or remove borders from your selection. تاسو کولای شئ جنو برخو ته بارډر ور اضافه کړئ. راځم دلته کلیک کوم دا کلیک مې کوم راځم دلته بټم بارډر چیرته بارډر ورکو لاندې برخه کې ورته ټاپ بارډر چیرته بارډر ورکو پورته نه برخه کې لیفت بارډر چپ طرف ته بارډر ورکو رائټ بارډر ښي طرف ته بارډر ورکو او که تاسو راځئ دلته نو بارډر انتخاب کړئ بل ټول څخه بارډر څنګه شو لري شو او که راځئ آل بارډر وټاکئ بیرته ټول شاوخوا شی ورکو بارډر ورته ورکو. صحیح ده. نو بارډر کلیک کوم بیرته بارډر لري کو انساید بارډر دا به یوازې په منځ کې خط ورکوي. صحیح ده. که چېرته مثال تاسو ټیپ کار کړی وي دا بارډر چې دا به ډېر مو تاسو په ټیبل برخه کې انشاءالله به ډېرې خبرې هلته ورباندې کوو ځکه چې دا خاص د څه شي مربوط ده د ټیبل مربوط ده. خو دلته مو تاسو کولی شو یو وخت اړتیا پیدا کړئ چې پرګراف لاندې مو تاسو شی ولرو بارډر ولرو. صحیح ده. نو تاسو کولی شئ دلته بارډر ورته ورکړئ. انساید هارزنټل بارډر په افقي شکل سره ورټیکل په عمودي شکل سره ډیګنل ډاون او اپ بارډر ډیګنل اپ بارډر ډیګنل ډاون بارډر دا اوس غیر فعال دي. دا به تاسو په ټیبل کې کارولای شئ. صحیح ده. مثال زه راځم انزر ټیپ ته او دلته زه یو ټیبل راخلم په دې شکل سره. صحیح شو. دلته زه په دې سیل کې کلیک کوم او راځم تاسو بارډر ته او دلته په ډیګنل ډاون بارډر باندې کلیک کوم دا یو بارډر دی ورکو. صحیح ده. او که راسئ په ډیګنل اپ بارډر کلیک وکړئ دا یو بارډر دی ورکو. صحیح شو. دا تاسو چیرته کارولای شئ دا تاسو د ټیبل په داخل کې کولای شئ چې استفاده کړئ. هارزنټل لاین تاسو داسې یو افقي شکل سره یو خط درکوي. صحیح ده. ډراو ټیبل ویو ګریډ لاین او بارډر شیډینګ دا به ال خیر سره موږ تاسو په ټیبل برخه کې خبرې ور باندې کوو. صحیح ده. تاسو کولای شئ له نورو طریقو څخه هم عمودي او افقي شکل سره خطونه ترلاسه کړئ. صحیح ده. لکه زه اعظم مثال دلته انټر کلیک کوم درې ځله مثال منفي علامه لیکئ او غوړسي انټر کوئ خط درکوي. درې ځله راځي مساوي علامه ورکړئ انټر کوئ خط درکوي. صحیح شو. نو تاسو په مختلفو شکلونو سره کولای شئ افقي خطونه یا بارډرونه ترلاسه کړئ. څه نه نشته ان شاء الله دې برخه کنه. نو نور به له خیر سره موږ تاسو دا برخه هم پای ته ورسوله. دلته مو تاسو صورت لرو. صورت خپل ترتیبولو ته ویل کېږي. څه شته وایي ترتیبولو ته. تاسو کولی شئ ډیټا له ا تر زایټ او له زایټ او تر ا پورې ترتیب کړئ صورت یې کړئ. صحیح شو. نو دا صورت کې موضوعات یو څه ډېر دي دا به انشاءالله بیا موږ تاسو په راتلونکي لیکچر کې وایو. خو اوس بحث راځو دلته موږ تاسو په دغه شو هایټ باندې کوو. شو هایټ څه وظیفه لري؟ شو هایټ موږ تاسو ته دا راښیي چې پرګراف او د پرګراف د پای برخې راته ښیي. صحیح ده. لکه زه راځم دلته لیکنه کوم انټر دلته دا سایز هم ډیفالټ سایز ټاکل شوی ده. کوم سایز ډیفالټ دا به زه اتومات ورته واخلم دا بولټ حالت څخه مو وباسو. صحیح شو. اوس زه راځم دغه هایټ شو له دې ځای فرق کوم. ګورئ چې هر چېرته پرګراف پای ته رسېدلی دی دغه سمبول ورکړو. صحیح شو. فکر مې ستا دا پرګراف دلته خلاص شوی ده. اوس که تاسو راسئ دلته مثال کلیک وکړئ که نه او انټر ته فشار وکړئ. ګورئ هر ځل که زه انټر کوم دغه یو سمبول یا نښه ورکوي. ولې ورکوي؟ ځکه چې دا یو پرګراف ده. سره خلاص یو انشاءالله که نه. نو که ولې دا بېرته غیر فعاله کوي بیا به راسئ په خط دغه شو هایټ باندې به کلیک وکړئ دا بېرته څنګه شو غیر فعاله شو. پښتنه څوک نه لري تر دې دغه که نه.
نو له دې سره موږ او تاسې بیا هم دلته هم ځینې موضوعات لرو په دې موضوعاتو باندې به هم انشاءالله موږ او تاسې خبرې کوو صحیح ده نو یو 4 دقیقې وخت لرو باید چې بعض موضوعات نور هم ووایو سمه ده نو راځو دلته موږ او تاسې انډنټس اند سپیسینګ برخې ته انډنټس اند سپیسینګ برخه کې لرو جنرال برخه کې الاینمنټ کې څه شی دی که کلیک ور باندې وکړئ لیفټ سنټر رایټ جسټیفای لو میډیم های دا مو ویل اوس کوم نه وویل دلته مو ویل ټول دلته هم ستا څه له دې ځای دغه تنظیمات تاسې ترسره کوئ څه له دې برخې څخه سم خلاص وو که نه په دې کې به ستونزه نه وي بل مو تاسې آوټلاین لیول لرو آوټلاین لیول کې لیول 1 تر 9 لیول دا اوس خبرې نه کوو په آوټلاین لیول ولې ځکه کله چې مو تاسې ریفرنس ټیب کې ټیبل اف کنټینټ ته ورسېږو بیا په هغه وخت کې زه تاسې ته په پرګراف ګروپ کې په آوټلاین لیول خبرې درته کوم ځکه چې دا موضوع دی ټیبل اف کنټینټ مربوط کېږي صحیح سو بل مو تاسې ډایرکشن لرو ډایرکشن کې لرو رایټ لیفټ رایټ صحیح سو عین دلته دغه موضوعات مو تاسې درلودو صحیح ده لیفټ رایټ لیفټ څومره دې ځای ټاکلي څومره دې ځای ټاکلي دي هېڅ ستونزه نشته پوه سواست انشاءالله که نه بل موږ او تاسې دلته لرو بیفور ټکسټ افټر ټکسټ صحیح ده ګورئ دلته زه فاصلې څنګه کوم اضافه کوم دا فکر هم ستا ورته صحیح ده دا هم که تاسې وګورئ پرګراف دا بیفور ټکس او افټر ټکس پرګراف یو بیفور ټکس پرګراف کوم طرف ته بیایي دلته وګورئ لاندې مثال ته وګورئ دا پریویو برخه کې که زه کلیک کوم پرګراف کوم طرف ته ځي ښي طرف ته که نه صحیح سو دا یې بېرته کوم طرف ته راولې که اندازه ورکموئ چپ طرف ته ځي صحیح سو او افټر ټکسټ که تاسې راسئ دلته فاصله او اضافه کې پرګراف له کومې خوا راټولوي له ښي طرفه ګورئ چپ طرف ته راځي صحیح ده که فاصله بېرته ورته کموئ بیا څنګه کېږي بېرته ښي طرف ته حرکت کوي صحیح ده ګورئ فاصله که چېرته منفي ته ورسېږي حتی دغه لیکنه بیخي له صفحې څخه هم څنګه کېږي ای باندې وځي صحیح سو او دې تر څنګ سپیسل برخه کې مو تاسې فاصلې لرو فعلا نن انتخاب د فرست لاین یو نفر تاسې ته وایي دا لیکنه ماته داسې جوړه کړه چې د هر پرګراف اوله خطه باید فاصله ولري صحیح ده نو زه راځم دا مکمل انتخابوم او راځو پرګراف ته او دلته په سپیسل برخه کې فرست لاین انتخابوم څومره فاصله باید ولري 0.5 که 0.5 دا اوکې کوم ګورئ د هر پرګراف اوله خطه څومره فاصله لري 0.5 کولی دا بیرته خپل حالت را وګرځوئ دا به انتخاب کړئ او را بسئ دلته به څه وکړئ دلته به نن انتخاب کړئ څه شی نن او دا به وکړئ بیرته خپل حالت را وګرځېدو صحیح شو او که تاسې راسئ دلته هنګینګ بیا د فرست لاین برعکس عمل ترسره کوي اوله خطه په خپل حالت پاتې کېږي نورې خطې حرکت کوي هنګینګ زه انتخابوم 0.5 څومره اندازه دا اوکې کوم اوس ګورئ اوله خطه په خپل حالت پاتې شول نورو پرګرافونه مخته ولاړو صحیح شو دا موضوعات چې دلته ذکر شوي دي دا ټول په دغه انګلیسي کې خو موږ تاسې 2 ډوله مهارتونه لرو که نه چې د هغو له ډلې څخه یو رایټینګ سکیل ده یا د لیکلو مهارت ده دا په لیکلو کې دا ټول شیان کاربرد لري داسې پرګراف په کومه برخه کې اوله خطه پاته شي نور په مخ ولاړ شي دا به مو لیدلي کتابو کې که نه یا مثال اوله خطه مخ ته تللي نور پاته وي صحیح ده دا ټول د رایټینګ سکیل مربوط کېږي او په دې موضوعاتو باندې بیا هغه کسان ښه پوهېږي یا هغه کسان بیا ښه عملي کارولای شي چې هغو په انګلیسي کې د لیکلو مهارت ښه ویلی یا ورباندې پوه یي صحیح شو ستونزه خو نشته که نه که بېرته خپل حالت ته راګرځئ بیا به راسئ نن به انتخاب کړئ او دا به وکړئ بېرته خپل لومړني حالت ته را وګرځېدو میرور انډنټ که زه راسم کلیک کوم دلته دا 2 اپشنه تغیر کوي یو انسایډ سو بل شی سو آوټسایډ انسایډ او بل آوټسایډ دغه انسایډ او آوټسایډ چې دا بیا د کتاب لپاره کارېږي که تاسې غواړئ شی جوړ کړئ یو کتاب ولیکئ ټایپ یې کړئ کمپوز یې کړئ نو دې لپاره بیا تاسې کولی شئ میرور انډنټ اپشن ورته فعاله کړئ او انسایډ او آوټسایډ اپشنونه تاسې وکاروئ صحیح شو کتاب له چا سره نشته دلته دا به انشاءالله بیا زه تاسې ته عملا در وښیم چې آوټسایډ د کتاب کومې برخې ته وایي او انسایډ د کتاب کومې برخې ته ویل کېږي صحیح شو ځکه چې تاسې باید په دې باندې پوه شئ چې ورباندې پوه نه شئ تر هغو پورې تاسې کېدای شي
سرم په دې خلاص نشي چې انساید او آوټ ساید څه شی دی ښه مثال دا کتاب ده که نه دا کتاب که زه خلاص کړم دې کتاب دې برخې ته څه ویل کېږي انساید ویل کېږي دا داخلي برخه دا انساید ده او دغه برخه ته بیا آوټ ساید ویل کېږي دا آوټ ساید نو تاسو یو کتاب لیکئ یو کتاب کمپوز کوئ باید په دغه انساید کې دومره فاصله ورکړئ چې دغه لیکنه دلته سره قطع نه شي په دې شکل سره یا په آوټ ساید کې باید دومره فاصله ولرئ چې لیکنه بیخي له صفحې ونوځي صحیح شو نو دې لپاره ستاسو انساید او آوټ ساید په ښه شکل سره مدیریت کړی وي نو تاسو کولی شئ چې دلته انساید او آوټ ساید لپاره مختلفې اندازې ورته وکاروئ ویې ټاکئ صحیح شو ان شاء الله راتلونکي لیکچر کې موږ تاسو په سپیسینګ برخه باندې هم خبرې کوو چې دلته موږ تاسو بیفور افټر او لاین سپیس افشنونه لرو په دې به راتلونکي لیکچر کې خبرې وکړو صحیح ده پوښتنه خو څوک نه لري که نه بسم الله الرحمن الرحیم راځو موږ او تاسو خپل درس را پیلوو تیر لیکچر کې پرګرام کې موږ او تاسو په ځینو موضوعاتو باندې وغږېدو کوم موضوعات چې مهم وو خبرې ورباندې وسولې نو نن لیکچر کې به هم پرګرام کې په پاتې موضوعاتو باندې انشاءالله موږ او تاسو بحث ولرو سمه ده د هغو له ډلې څخه دلته یو څو اپشنه دي دې ته هم موږ او تاسو راګرځو خو تر هغو مخکې دلته یوه برخه موږ لرو د سورت په نوم باندې څه شی سورت خپله څه شي ته ویل کېږي سورت څه شي ته وایي ترتیبول ورته ویل کېږي صحیح ده ترتیبول نو موږ او تاسو دلته څه شی ترتیبوو موږ تاسو کولی شو خپله ډیټا یا خپل معلومات د نومونو په اساس سره ترتیب کړو صحیح ده راځم تاسو یو مثال کاروم تر څو تاسو لا ښه ورباندې وپوهېږئ راځو موږ تاسو انزر ټیب ته ټیبل ته راځم او دلته یو ټیبل راخلم په دې شکل سره صحیح سو ټیبل به انشاءالله بیا کله چې موږ تاسو انزر ټیب ته ورسېدو هلته به په ټیبل باندې خبرې کوو سمه ده نو اوس راځم زه په دې برخه کې ورته لیکم نیم او دلته به ورته ولیکم څه شی سیلري نوم برخه کې به ورته لیکو خان او همدارنګه احمد څوک احمد وبلیکو ذاکر او همدارنګه یحیی او دیو ترڅنګ به ولیکو بشیر او په څنګ کې به ورسره ولیکو موږ او تاسو څوک مثال زه یو بل داسې کار نوم ور اضافه کوم مثال تاسو ته معلوم شي صحیح ده او بل به مثال نوم ور اضافه کوم څوک مثال داود ور اضافه شي دلته به سیلري ورته ورکړم معاشات 4000 15000 شپږ 2000 1300 2400 5900 صحیح شو راځم دا مکمل انتخابوم او له دې سره به فونټ به ورته چینج کړو راځم دا ایریل فونټ ورته ورکوم صحیح ده ایریل فونټ او رنګ هم اتوماتیک رنګ ورته وټاکو او دا به هم سنټر ته انتقال کړو صحیح ده لی آوټ ته راځم او دا به راوړو چېرته سنټر ته اوس زه غواړم دا سورت کومه ترتیب یې کومه د الفبا د تورو په اساس سره اوس دا نومونه منظم دي غیر منظم دي که نه زه غواړم دا د الفبا د تورو په اساس سره زه منظم کړم نو زه راځم دا مکمل ټیبل انتخابوم او هم ټیب ته راځم او سورت باندې کلیک کوم دلته تاسې څو برخې لرئ چې دې ته ډېر متوجه اوسئ موږ او تاسې سورت بای لرو د څه شي په اساس سورت کوو هر برخه سورت کوي هغه به دلته انتخاب کوي موږ تاسو اوس کومه برخه سورت کوو نیم برخه ځکه دلته څه انتخاب ده نیم انتخاب شوی ده ټایپ نوعیت ده څه شی ده نوعیت یا ډول اوس که تاسو وګورئ دلته نیم انتخاب ده خو په نیم کې څه شی ده ټکسټ ده لیکنه ده په نیم کې لیکنه شوې ده صحیح شو یوزینګ څه شی مې کار کړی ده پرګرافس مو ویل چې د انټر یو پرګراف صحیح شو نو دلته هر سیل یا هر خانه یو پرګراف ده بل موږ تاسو ته اسندینګ ډیسندینګ اسندینګ له ا او تر زایټه پورې موږ تاسو ته سورت کوي او ډیسندینګ له
ځای ته او تر ای پورې سورت کوي. اوس نو تاسې خپله خوښه ده چې دغه ډیټا تاسې له ای تر ځای ته او که یا هم له ځای ته او تر ای پورې سورت کوئ. صحیح ده. دین بای دلته هم دین بای لرو، دلته هم دین بای لرو. که تاسو دلته ځینې نور کالمونه وغواړئ چې سورت یې کوئ، بیا په دې ټیبل کې مثال د یو کالم سربیره نور کالمونه هم سورت کوئ، بیا به څه شی کاروئ؟ دین بای به کاروئ. دین بای هم عین شکل لکه سورت بای چې دلته لرو، دین بای هم عین دغه سورت ته هېڅ کوم توپیر هم نه لري. دین بای کې به تاسې هغه برخه ورته ټاکئ، ټایپ کې هغه نوعیت درته ښیي او یوزینګ پرګرامس او اسنډینګ یا هم ډسنډینګ. صحیح شو. نو اوس موږ او تاسې راځو سورت ترسره کوو. لاندې برخه کې 2 آپشن نور هم لري، هیډر رو، نو هیډر رو. هیډر رو کومې برخې ته ویل کېږي؟ هیډر رو دلته دا د ټیبل د سر برخې ته وایي. دغه نیم او سلري چې لیکلي ده ته څه وایي؟ هیډر رو وایي. نو که چېرته تاسې ټیبل هیډر رو ولري بیا باید هیډر رو انتخاب کړئ، ځکه که هیډر رو ولري او تاسې نو هیډر رو انتخاب کړئ بیا هغه هیډر هم څنګه کوي؟ سورت کوي ورسره. صحیح شو. نو تاسې به همیشه هیډر رو انتخابوئ او نو هیډر رو به نه انتخابوئ، او که چېرته هیډر رو نه لرئ بیا که دا انتخاب کړئ ستونزه نشته. صحیح شو. اوس راځم زه ورته ماته دغه لاندې کومه ډیټا چې ده دا سورت که راته اسنډینګ که ډسنډینګ، زه ورته اسنډینګ دغه ورته راځم او اوکې باندې کلیک کوم. احمد، بشیر، کار، داود، خان، یحیی، ذاکر. صحیح شو. د الفبا د تورو په اساس یې له ای تورې نیولې تر زاید تورې پورې ټول نومونه مو تاسې ته ترتیب کړو، سورت یې کړو، منظم یې کړو. سمه ده. او که تاسې غواړئ چې نه زه غواړم دا له ځای ته او تر ای سورت کړم، بیا به هم راسئ سورت به کلیک کړئ او دلته به تاسې دا ځل د سنډینګ په ځای ډسنډینګ انتخاب کړئ او دا به اوکې کړئ. صحیح شو. ذاکر، یحیی، خان، داود، کار، بشیر او بل څوک ده؟ احمد ده. صحیح شو. نو که چېرته مثال موږ او تاسې نومونه ولرو په یو ټیبل کې انګلیسي نومونه وي، په یو دفتر کې مثال موږ او تاسې کار کوو، نو باید هڅه وکړو چې هغه نومونه مو تاسې سورت کړو، ترتیب یې کړو. یا د موږ څخه غوښتنه وشي چې مثال په دې ټیبل کې دا کوم نومونه چې تاسې لیکلي دا څنګه که ترتیب یې که سورت یې که له ای تر ځای ته او یا هم له ځای ته او تر ای پورې. انشاءالله ستونزه نشته که نه؟ ښه. نو له دې سره دا کوم آپشنونه چې دي دا ټول باید تاسې په یاد در سره ولرئ. سمه ده. راځو آپشن باندې کلیک کوو. آپشن کې دلته یو څه تنظیمات نور هم شته. ټیپس. صحیح ده. او بل مو تاسې لرو سیمی کالن. څه شی ده؟ ټیپس، سیمی کالن، آدر. دا څه شي لپاره کارېږي؟ راځو په دې باندې هم عملاً موږ او تاسې کار کوو. کنټرول ان نو ډاکومنټ راخلم او کرزر به هم کوم طرف ته راوړو؟ چپ طرف ته. زه دلته لیکم نیم، دا ځل ټیبل نه ورته اخلم، دا ځل ټیب بټن کاروم. نیم مې ولیکو بیا ټیب وهم، نو دلته ورته لیکم څه شی؟ سلري. انټر کوم. نوم څه شی ده؟ مثال نوم ورته لیکم څوک، نوم ورته لیکم داود. صحیح ده. ټیب بټن وګم. دلته اوس معاش ورته لیکم. څومره معاش لري؟ څومره معاش؟ 80,000. صحیح شو. لیکم څوک؟ ذاکر. ټیب بټن کاروم. څومره معاش لري؟ 60,000. صحیح شو. لیکم احمد. ټیب بټن وګم. څومره معاش لري؟ 5,000. صحیح شو. همدارنګه لیکم څوک؟ بشیر. ټیب بټن. څومره معاش لري؟ 4,000. صحیح شو. دلته کوم ټیب بټن وواهو که نه؟ نو ټیب بټن به څومره معاش لري؟ دا 4,000. صحیح شو. داسې مثال لیکم یحیی ټیب بټن ووهو، دا څومره معاش اخلي؟ مثال 15,000. اوس زه غواړم چې دا څنګه کومه سورت یې کړم، له ای تر ځای ته یا له ځای ته تر ای پورې. نو زه راځم دا مکمله ډیټا انتخابوم او له دې سره راځو چېرته موږ او تاسې سورت باندې کلیک کوو. زه ورته دا سورت که راته آپشن ته راځم. ګورئ ټیب خپل اتومات انتخاب شوی ده، ځکه دلته موږ څه شی کار کړی ده؟ ټیب مو کار کړی ده. صحیح ده. نو ټیب بټن تیار انتخاب ده. د وروسته څنګه تاسې سورت کوئ؟ اسنډینګ که ډسنډینګ؟ زه ورته هم اسنډینګ د وروسته به دا وکړي. احمد، بشیر، داود، یحیی، ذاکر. صحیح شو. او که تاسې راسئ دلته ډسنډینګ کلیک یا اوکې کړئ، بیا ذاکر، یحیی، داود، بشیر، احمد. نو که تاسې په خپله لیکنه کې د ټیبل په ځای ټیب کار کړی وي نو بیا تاسې کولی شئ له ټیب څخه استفاده ورته وکړئ. ستونزه خو څوک نه لري که نه؟ بله موضوع چې موږ او تاسې لرو د برخه کې هغه څه شی ده؟ سیمی کالنز ده. سیمی کالن. سیمی کالن څه شي ته ویل کېږي؟ دغه علامه چې ده، دغه علامه
دې ته څه وایي؟ دې ته سیمیکالن وایي. څه شی؟ سیمیکالن. دا فونټ دې ځای چینج کوم تاسو ته ښه معلوم شي. صحیح ده. اوکې اوس دا څه شو؟ دې ته څه ویل کېږي؟ دا سیمیکالن شو. لا علامه سیمیکالن. نو زه راځم دا ځل لیکم نیم بیا سیمیکالن اخلم. څه اخلم؟ سیمیکالن. نیم او دلته ورته لیکم څه شی؟ سلري. انټر. صحیح شو. راځو لیکو ذاکر سیمیکالن او دلته یې معاش ورته لیکم او همدارنګه لیکم بشیر سیمیکالن او دلته یې معاش ورته لیکم 50,000. همدارنګه لیکم مثال خالد څوک؟ خالد او سیمیکالن او مخته یې څه لیکو؟ معاش ورته لیکم. صحیح ده. همدارنګه به بل ولیکو څوک؟ مثال لیکم داود سیمیکالن او مخته یې معاش ورته لیکم. ستونزه خو نشته که نه؟ همدارنګه لیکم علي سیمیکالن او مخته به درته ولیکو معاش. اوس زه غواړم چې دا سورت کړم. راځم مکمل انتخابومه. سورت بای ته راځم او دلته هیډر رو ورته وایم لري. هیډر رو انتخابومه. راځم ګورئ سیمیکالن خپله انتخاب شوی ده. ولې انتخاب شوی؟ ځکه علامات ته به تاسو تیاره کار کړی ده. صحیح شو. سیمیکالن چې کله تاسو انتخاب کړو اوکې دی وروسته به راسئ دلته به په کوم شکل سورت کوئ؟ اسنډینګ که ډسنډینګ؟ زه ورته وایم اسنډینګ. دا انتخابومه اوکې کوم. دا علي بشیر داود تر ذاکر پورې. صحیح ده. او که تاسو راسئ دلته ډسنډینګ انتخاب کړئ او دا اوکې کوي بیا بله زایټ او تر ای پورې به درته سورت کوي. سره باندې خلاص که نه؟ اوس یو کس وایي زه د سیمیکالن په ځای بله علامه کاروم، یو بل سمبول نښه کاروم، یا منفي کاروم، یا جمع کاروم، یا مثال مساوي کاروم که نه؟ نو دې لپاره بیا زه څه وکړم چې سورت یې کړم؟ نو بیا تاسو کله راسئ دغه سورت ته او آپشن ته راسئ. دلته لاندې موږ تاسو آدر لرو. آدر چې کله تاسو انتخاب کړو دلته هغه هره کومه علامه چې تاسو کار کړی ده په لیکنه کې هغه به تاسو دلته څنګه کوئ؟ ورته خپله به یې ولیکئ. مثال منفي م کار کړی، مساوي م کار کړی ده مساوي به ورته ورکړئ. مثال مثبت علامه کار کړی مثبت به ورته ورکړئ. نور بیا هغې علامې یا نښې ته په کتلو سره هغه تاسو لیکنه څنګه کوي؟ درته سورت کوي. پوښتنه خو انشاءالله څوک نه لري که نه؟ راځو لاندنۍ برخه کې سورت آپشن کې موږ تاسې څو آپشن لرو. سورت کالم آنلی. سورت کالم آنلی تاسو فقط یو کالم سورت کوي. کیس سنسیټیو که د نوم په اساس یا د تورو په اساس سره سورت کوي. مثال دوه نومونه په یو تورې لیکل شوي، یو غټ دی یو لوی دی، غواړئ دغه دواړه ته یو بل څنګه کې مخته کوي، یا به کیس سنسیټیو کاروئ. رایټ ټو لیفټ لینګویج فرست. دا به تاسو د پښتو د دریو د عربي د لیکنې د سورت لپاره بیا دا آپشن تاسو ټاکئ. سورتینګ لینګویج کې به لاندې د سورت ژبه ورته انتخابوئ. اوس فعل انتخاب شوی د انګلیش یونایټډ سټیټ. تاسو په هره ژبه باندې سورت کوئ، هغه ژبه به دلته څنګه کوئ؟ ورته انتخابوئ به یې. سلام خلاص شو. اوس دا سورت کالم آنلی دلته غیر فعاله ده. صحیح شو. دا ولې غیر فعال ده؟ ځکه موږ تاسو کوم کالم نه لرو. که کالمونه ولرم باید څو کالمه انتخاب کړو؟ یو کالم. راځم تاسو ته دا کالمونه او روګانې هم تشریح کوم تر څو تاسو ورباندې وپوهېږئ. ځکه راتلونکي کې ټیبل کې موږ تاسو وایو ښه ده چې مخکې له مخکې ورباندې وپوهېږئ. د هرې یوې خانې ته څه ویل کېږي؟ سل ویل کېږي. او هغه سلونه چې په افقي شکل په عمودي شکل سره واقع شوي دي په دې ترتیب سره دې ته بیا کالم وایي. دا څه شی شو؟ کالم. دا یو کالم شو، دا بل کالم ده، دا بل کالم ده، دا بل کالم ده. صحیح شو. او هغه سلونه چې په عمودي شکل واقع دي ته کالم وایي، او هغه سلونه چې په افقي شکل واقع دي ته څه وایي؟ رو ویل کېږي. څه شی ورته وایي؟ رو ویل کېږي. نو دا یو خانه چې دا یو سل شو. هغه سلونه چې په افقي شکل سره دي دې ته کالم، او هغه چې په البته عمودي شکل سره دي کالم، او هغه چې په افقي شکل سره دي رو. نو اوس راځو موږ تاسو وایو چې په یو کالم کې هم موږ تاسو سورت سره کولی شو. نو دې لپاره راځم انزر ټیپ ته ټیبل ته، او دلته زه یو ټیبل راخلم په دې شکل سره. دا ټیبل له څو کالمونو جوړ ده؟ له څو کالمونو؟ له دوو کالمونو څخه جوړ شوی ده. له څو کالمونو؟ ځکه چې یو کالم دا ده، یو کالم دا. دغه بیا روګانې دي. یوه رو، دوه، درې، څلور، تر
جسټیفای حساب کوي. صحیح شو. دلته موږ تاسو وینډوز پروګرام شاګردان هم لرو، د ورډ پروګرام شاګردان هم لرو. وینډوز کې د بعض شاګردانو نومونه ور اضافه کوم. صحیح ده. ته په مثال ورته څوک کوم پروګرام شو؟ وینډوز. صحیح ده. راځو ورډ پروګرام کې ځینې شاګردان ورته اضافه کوو. صحیح ده. لکه څوک کبیر او بل به ورته اضافه کو څوک، بل به ورته اضافه کو څوک جمال الدین. هم ډېر غټ نوم څنګه جمال الدین. بل به اضافه کو څوک عارف. بل به اضافه کو څوک ناکا. بل به اضافه کو څوک کټمیر. صحیح شو. بل به اضافه کو شاتوت. دا څوک شو؟ شاتوت. دا د انتخابوم او راځم د سایز به هم یو څو ورته غټ کو. صحیح ده. اوس دلته څو کالمونه لرو؟ 2 کالمه. اوس یو کس وایي زه غواړم فقط او فقط دې کالم نومونه ترتیب کړم، یوازې او یوازې دې کالم. تاسو به راسئ یوازې دا کالم به انتخاب کړئ او رابسئ سورت ته دا هیډر رو به انتخاب کړئ. آپشن ته ګورئ کالم سورت آن مخکې څنګه و؟ غیر فعال و که نه و؟ اوس څنګه شوی ده؟ خپله فعاله شوی. ځکه موږ تاسې یو کالم انتخاب کړو. صحیح شو. اوس دلته سورت کالم آن لرو. اوس سورت کالم آن زه انتخابوم او دا اوکې کوم. اوس ورته وایم چې دا څنګه ماته سورت کړه، اسینډینګ که ډسینډینګ، له ا تر زایټ او که له زایټ او تر ا پورې. صحیح ده. لازم مثال دلته اسینډینګ انتخابوم او دا اوکې کوم. دا امین بلال. صحیح ده. تر زایټ پورې. صحیح شو. او که تاسې راسئ دلته ډسینډینګ انتخاب کړئ او دا اوکې کوي، بیا به یې له زایټ او تر ا پورې نومونه راته سورت کړي. صحیح شو. نو تاسې کولی شئ په دې سیسټم سره کوم چېرته خوښه وله یوازې یو کالم هم کولی شئ څنګه یې کړئ سورت یې کړئ. سلام خلاص و که نه. نو دلته مو تاسې بلال درمان که نه. راځم دلته یو بل نوم هم ور اضافه کوم. څوک علي. راځم دا مکمل سلیکټ کوم. سورت راځم هیډر رو او ورته هم اسینډینګ. دا ماته په اسینډینګ ګورئ علي امین. دلته اوس ګورئ دا کوم علي چې په کوچنۍ تورې لیکل شوی دا چېرته راکړو؟ په سر کې یې راکړو. صحیح ده. اوس که غواړم زه دا مثال د غټې ا نوم پورته یوسم نو بیا زه دا مکمل سلیکټ کوم. راځم سورت ته او دلته هیډر رو مو تاسې ورته انتخابوئ. اسینډینګ آپشن ته راځم او دلته مو تاسې دغه کیس سنسیټیو آپشن هم ورسره فعاله کوو. اوکې. او دا هم څنګه کوم زه اوکې کوم. صحیح ده. دلته نو اوس فعلا زه به دا اګنور کړم. صحیح شو. نو که په یو کالم کې کار ونه کړو بیا تاسې کولی شئ چې یو بل کالم هم څنګه کوئ ورسره انتخاب یې کړئ. سمه ده. نو کیس سنسیټیو وظیفه دغه ده چې څه کار کوي؟ وظیفه یې دغه ده چې موږ او تاسې ته 2 تورې سره شا او مخته کوي، یا غټ توری هم کوچنی توری. صحیح ده. په دې باندې بیا تاسې خپل کار در سره وکړئ. صحیح ده. ستونزه خو نشته که نه. رایټ ټو لیفټ دا مې مخکې درته وویل چې څه وظیفه لري. صحیح ده. او لاندې برخه کې ژبه ورته انتخابولی شئ. مثال انګلیش پښتو کومه ژبه تاسې کولی شئ ورته انتخاب کړئ. صحیح ده. پي ته زه فشار ورکوم. دا د پښتو مخته راغله. کولی شئ پښتو هم تاسې ورته وټاکئ. سره خلاص وي انشاءالله که نه. بل مو تاسې دلته یو څو آپشنه نور هم لرو. د اګنور الفلام په نوم ده. صحیح ده. اګنور کشیده ده. دا 2 آپشنه بیا زه انشاءالله تاسې ته په دغه ایډیټینګ ګروپ کې تشریح کوم، ځکه دا هلته ایډیټینګ کې موږ او تاسې خبرې ورباندې لرو. نو سورت ډېره مهمه برخه ده. تاسې له سورت څخه په استفادې سره کولی شئ په ورډ پروګرام کې له ا تر زایټ او یا هم له زایټ او تر ا پورې ترتیب ترسره کړئ. هغه هم د الفبا د تورو په اساس سره. انشاءالله پوښتنه څوک نه لري تر دې دمه که نه. پرګراف مارک هم درته ویلی و که نه. شو هایټ چې دا موږ تاسې ته پرګراف څنګه کوي ښیي راته ښکاره کوي. میرور انډنټ مې تشریح کړو درته چې میرور انډنټ وظیفه دا وله چې
موږ او تاسو کولی شو چې له میرور انډنټ څخه په استفادې سره د یو کتاب لپاره انساید او آوټ ساید څنګه کو مشخص کو. صحیح ده. څه چې میرور انډنټ ګوره انساید او آوټ ساید فرق دا موضوعات ویل شوي وو که نه. او دلته هم کولی شئ تاسو سپیس فاصله ورته اضافه کړئ سپیسینګ بیفور افټر. صحیح ده. تر پریګراف مخکې او وروسته فکر هم څه ګورئ دلته لاندې فاصله څنګه کمیږي اضافه کېږي. او دلته مثال تر هر پریګرافو ترمنځ فاصلې ورکوي که یې نه ورکوي. دا اپشنونه کوم فکر کړی دلته هم خبرې ورباندې کړې ولې که نه. دلته بیا تکرار دي. لاین سپیسینګ د خطو ترمنځ فاصله ورکوي. صحیح ده. مثال خط دی څومره فاصله باید سره ولري په خپل منځ کې 1.5 ډبل فاصله ورکوي اټ لیست ایگزیکټلی. صحیح ده. ملټیپل څومره فاصله ورکوي دلته په خپل حکم فاصله ورته ټاکلی شي. تاسو داسې فاصله د خطو ترمنځ په کار ده چې هغه دلته په دې لیست کې بیخي شته نه. بیا تاسو کولی شئ راسئ دلته له دې برخې څخه په خپله خوښه باندې فاصله ورته جوړه کړئ. انشاءالله ستونزه څوک نه لري که نه. ښه نو له دې سره موږ او تاسو په لاین سپیسینګ باندې هم خبرې وکړلې. یوه بله برخه چې دلته موږ تاسو لرو ټیپ په نوم ده. ټیپ څه شی ده؟ ټیپ څه وظیفه لري؟ نو راځو په دې موضوع باندې به خبرې وکړو. وروسته به درس موږ او تاسې نور پای ته راورسوو. صحیح ده. انشاءالله ستونزه خو نشته نه وخت کوي په چا نه ډېر. ښه نو راځو ټیپ څه وظیفه لري. ټیپ بټن خو ګورئ له کیبورډ تاسې وینئ که نه. که هر ځل زه فشار وکړم کرزر حرکت کوي. دا کرزر چېرته ځي؟ په مخ باندې روانه ده. بېرته کرزر شاته راولم باک سپیس. بېرته کرزر چېرته راځي؟ شاته راځي. صحیح شو. اوس دلته ټیپ څه وظیفه لري؟ تاسو ته وایي ډیفالټ ټیپ سټاپس. اوس په عادي توګه سره ټیپ په څو کې سټاپ کېږي؟ 0.5 کې. زه ورته وایم نه په 0.5 کې باید سټاپ نه شي. ټیپ باید په 2 کې سټاپ شي. دلته 2 ورکوم او دا ورکې کوم. اوس که زه ټیپ ته فشار ورکوم څو ته ولاړ؟ 2 ته. که بیا فشار کړم څو ته ولاړ؟ 4 ته. ځکه هلته اندازه ما څو ورته وټاکله؟ 2 مې ورته وټاکله. که بېرته اندازه ورته کموئ بیا راسئ د 2 په ځای باندې څو ورکوئ 0.5 او دا اوکې کړئ. له دې وروسته به په 0.5 کې بېرته څنګه کېږي؟ سټاپ کېږي. به صحیح شو. سره باندې خلاص وي انشاءالله که نه. it is not available. دا وایي څنګه ده؟ چې واو نه ده ځکه چې ما اشارې نه وټاکلې که نه. ما هلته نقطه ورکړې وه 0.5. اوس که زه ټیپ ته فشار وکړم بېرته به څنګه کېږي؟ مخته به حرکت کوي. صحیح شو. نو تاسو کولی شئ دلته عادي اندازه هم ورته ورکړئ. بل ټیپ سټاپ پوزیشن. ټیپ په کوم موقعیت کې سټاپ چې ودرېږي. زه ورته وایم که هر ځل زه مثال ټیپ ته فشار وکړم باید په متفاوتو برخو کې سټاپ شي. څنګه؟ راځم دلته ورته وایم که مې یو ځل ټیپ ته فشار ورکړو باید په 2 کې سیټ کړي. راته 2 ورته لیکم او سیټ باندې کلیک کوم. په څو کې شو؟ 2 کې. بیا که مې ټیپ ته فشار ورکړو بیا په 2 کې نه بیا باید په 4 کې سټاپ کړي. صحیح ده. دا 4. اوس راځم دا وکې کوم. ګورئ 2 به ځای په نښه شولو. 2 او بل څو دي؟ 4. اوس دلته زه لیکم نیم او ټیپ ته فشار کوم څو ته ولاړ؟ 2 ته. دلته لیکم جاب دا ټیپ ته فشار کوم څو ته ولاړ؟ 4 ته. دلته ورته مثال څه شی؟ سیلري یا معاش. مثال نوم یې خان ده. ټیپ ته فشار کوم وظیفه یې څه شی ده؟ کوک. څومره معاش اخلي؟ 2000 روپۍ. ګورئ دا معلومات ډېر منظم څنګه شو؟ ځای په ځای شو. صحیح ده. که تاسې داسې ټیپ کار کړی وي او یو وخت ضرورت چې تاسې دې ته ټیبل ورکوي بیا په ډېر اسانه توګه سره دې تاسې ټیبل هم ورکولی شئ. سره م خلاص باندې که نه. صحیح شو. دا خو ټیبل خو بیا وروسته موږ وایو. هسې دغه ټیپ نور خصوصیات ته هم که چېرته مثال تاسې ټیپ کار کړی زه دا انتخاب کوم راسم انزرټ ته ټیبل ته راسم کنورټ ټکسټ ټیبل له دې ځای کلیک کړم او دا اوکې کړم. ګورئ اتوماتیک شی ورته ورکړو ټیبل یې ورته ورکړو. که چېرته ما ټیپ نه وای کار کړی بیا ما دې ته ټیبل نه شوای ورکولی. صحیح ده. نو تاسې کولی شئ په دې سیسټم سره تاسې د ټیب لپاره مختلف پوزیشنونه انتخاب کړئ. که دا بېرته تاسې کلیر کوئ زه راځم دا 4 انتخابوم کلیر 2 کلیر کوم او دا اوکې کوم. بېرته کوم پوزیشنونه چې ما ټاکلي وي هغه بېرته څنګه کړو ورته کلیر کړو. انشاءالله ستونزه څوک نه لري که نه. که بیا هم ستونزه وله پوښتنه کولی شئ. ټیپ کې دلته نور موضوعات هم شته لکه لیفټ سنټر رایټ ډیسیمل بار لیډر برخه کې موضوعات لرو. دا موضوعات به انشاءالله بیا موږ تاسو په راتلونکي لیکچر کې خبرې ورباندې وکړو. صحیح شو. دا به هم راسره ډونټ سیف سمه ده. ډونټ
ډونټ سیف خفه کېږي خو څوک نه بیخي